بسم الله الرحمن الرحیم د سی ام ډي تیرو درسو په دوام راځو نوی درس شروع کوو. اول د واره سی ام ډي خلاص کوو. موږ او تاسو په تیر درس کې د ډایرکټوري سره یو څه کار زده کړو چې په پلانکای ډایرکټوري کې چی شی موجود دي او نن راځو دغه په ادامه ځینې نور شیان زده کوو. زه اول د واره غواړم چې ډیسکټاپ ته راسم. ډیسکټاپ ته باید څنګه راسم؟ سیری هلته ون ډرایو ته ځو او بیا ډیسکټاپ ته ځو. ستاسو په کمپیوټرو کې چې وینډوز دغه وي لس وي هغه کې بیا ساده سی ډي ډیسکټاپ ورک هغه ته ځي یا هلته ډایرکټوري کې وګوره چې شي او چې شي سته. مثلا یوزر ته باید داخل سو. چې کله یوزر ته داخلیږي دلته یو پلات یا استعمال کا ویني دغه فایلونه دي پابلیک دي او پرها او موږ دغه ته سی ډي او بیا دلته وګوره چې شي موجود دي دغه شیان دي باید ون ډرایو ته داخل سو. سی او دلته ګورو چې شي موجود دی ویني دغه شیان دي خو زموږ تاسو دغه شی په کار دی. ډیسکټاپ ته راځو. ډیسکټاپ اوس نو موږ په ډیسکټاپ کې کولای شو مرحله په مرحله دا کار وکړو یا کولای شو ټول په یو پلا وکړو. په یو پلا هم کولای شو. ګوره موږ مثلا په سی ډرایو کې اوس چیرې سی ډرایو کې زه غواړم چې د سی ډرایو څخه مستقیما ډیسکټاپ ته ورسم. نو هغه مسیر ماته رامعلومیږي چیرته او چیرته دی. نو څنګه کوم؟ یوازې سی ډي استعمالوم. اول د واره باید یوزر فولدر ته داخلیږي. یو اس ولیکه ټاب وخه هغه خپل نور تکمیلوي. دا معنا د یوزر په داخل کې. اوس نو دلته موږ یو بل فولدر درلودی دی فرها په نوم. بیا دغه علامه استعمال کړه. د هغه په داخل کې ون ډرایو و د هغه په داخل کې بیا ډیسکټاپ وویني چې اوس انټر وکړم مستقیما ځي هغه ځای دی. ضرورت نشته چې موږ مرحله په مرحله دا کار وکړو. هغه مسیرونه هغه ځایونه چې تاسو ته معلومیږي هغه بیا داسې استعمال کوي. اوس موږ په ډیسکټاپ کې د ډایرکټوري سره نن کار زده کوو. کله چې تاسو غواړئ یو ډایرکټوري جوړ کړئ. ډایرکټوري کله چې ډایرکټوري وایي معنا فولدر. کله چې تاسو یو فولدر جوړوئ دلته داسې یو کمانډ لرو ام ډي میک ډایرکټوري یا تاسو کولای شئ د ام کا دی آی آر څخه کار واخلئ. دا هم کار کوي. دا د لینکس کمانډ خو دلته هم کار کوي خو دلته ضرورت نشته چې دونه غټ کوډ ورته بس ام ډي ولیکئ. ام ډي معنا میک ډایرکټوري یو فولدر جوړ کړئ. فاصله ورکړه. د فولدر نوم ولیکئ. د فولدر نوم مثلا علي ورکوم. چې انټر وکړو دلته یو فولدر جوړ شي د علي په نامه. علي په نامه فولدر هلته جوړ شو ډېر په اسانۍ سره. که چیرې هغه ډایرکټوري ډیلیټ کړئ آر ډي ریموو ډایرکټوري د دې څه کار چې اوس علي ولیکئ یعنې بیرته ډیلیټیږي. د ورک په نامه هلته فولدر دی هغه ډیلیټول غواړم. آر ډي ورک څه وایي؟ خالي نه دی وایي. آر ډي یوازې خالي فولدرونه ډیلیټولی شي. چې فولدر یو شی پکښې کې وي هغه بیا نشي ډیلیټولی. اوس نو د هغه لپاره موږ یو بل کمانډ لرو خو اوس هغه ورک فولدر نه ډیلیټوم یو بل دنه فولدر جوړوم علي په نامه او په هغه علي کې ځینې شیان کاپي کوو. کمانډ د لارې زه کاپي کوم که زده سو نو زده سو که نه سو بیا درس ورته وایو خو پروا نه کوي. د مثال په توګه چې شی لرو د کلاسز څخه یو ځینې شیان کاپي کوو. دا ضرورت نشته چې حتما تاسو زده کړئ. هلته داسې فایلونه نه وو برسره. خو اوس علي فولدر کې ځینې شیان شته. راسئ چې وګورو. علي ته داخلیږو. علي فولدر ته داخلیږم. هلته ګورم چې شته. څنګه کتلی شو؟ دی آی آر په استفاده سره. نو هلته دغه فایلونه شته وینې دونه ډیر فایلونه دي. که چیرې دلته موږ ګورو هغه فایلونه دلته په رښتیا سره چې شته. خو اوس دا فولدر ډک دی. په معمولي توګه نسو ډیلیټوی آر ډي علي کار نه ورته کوي. یو کمانډ لرو چې په زور سره ډیلیټوي آر ډي ایس کیو. که چیرې تاسو دغه کمانډ استعمال کړئ دا بیخي یو پیاوړی کمانډ دی په سی ام ډي کې چې کولی شي په زور سره هغه شی ډیلیټ کړي. اوس نو دلته د دې مخ ته دغه فولدر نوم ورکوو.
هر هغه فایلونه چې په معمولی توګه یعنی لا دلته نه ډیلیټیږي 400 نه ډیلیټ وکړئ هغه نه ډیلیټیږي تاسو کولی شئ دغه کمانډ د لارې هغه ډیلیټ کړئ اوس چې انټر وکړم نه پوښتنه کېږي نه شی علي فولدر لارې د دغه کمانډ د استفاده سره ډیر باید پام کوئ که چیرې د دې مخته شی ونه لیکئ چې انټر وکړم اوس د ډیسکټاپ ټوله شیان ډیلیټیږي بیخي پر مخ ډیلیټیږي او ریکاوري هم نه کېږي دا تر هغه لا بد دی تر شیفټ ډیلیټ او که چیرې د دې مخته سی ولیکئ انټر وکړئ د سی ډرایو اړوند فایلونه وینډوز به خرابېږي او که چیرې د دې مخته ډي ولیکئ انټر وکړئ ډي ډرایو مکمل ډیلیټیږي د ریکاوري د لارې بیرته هم نه راګرځي استاد که چیرې لاک شوي شیان هغه وګورئ د دې سره نو پام کوئ فلاش یا یو شی تاسو کولی شئ د هارډ ډیسک دغه ډرایو نوم ورکړئ بیا کار کوي ښه دا نو د هغه فولدرو لپاره چې شی پکې کېږي اوس نو فایلونه مثلا یو فایل پر ډیسکټاپ لرو دا کاپي کړم کمانډ د لارې کاپي کړم که دغسې مثلا دا دو نوم لري او دو HTML هغه څنګه ډیلیټوای شو اور دی که چیرې استعمال کوم دو ډاټ HTML دا بیا وایي غلط دی غلط شو اور دی چې دی یوازې د فولدر لپاره کارېږي د فایل لپاره خو نه کارېږي فایلونه د آر دی په استفاده سره نه ډیلیټوي که چیرې تاسو یو فایل ډیلیټوئ هغه DEL دی معنا ډیلیټ چې شي ډیلیټ کا دو ډاټ HTML فایل ډیلیټ کا اوس چې انټر وکړم هغه فایل ډیلیټ شو ریفریش ورکړو لینس اوس ډیلیټ شو پر صفحه باندې ریفریش نه اوس اوس نو دو دا د HTML دا ډیلیټ شوی لار صحیح شو د فایلو لپاره DEL د فولدر لپاره RDSQ ډیر په زور سره او دل کیو دا هم په زور سره کویشن کوي یعنی پوښتنه کوي اف دا هم بیا ځینې پارامتر لرو چې راتلونکي بیا وایي اوس فعلا یوازې دل زده کړئ چې څنګه ډیلیټیږي بس یې که ادامه ورکړو د کاپي او پیست کولو لپاره څنګه کوو مثلا دلته یو ډرایو یو فولدر لرو علي په نامه دی د علي په داخل کې زه غواړم چې دغه کامره کاپي وکړم دلته اوس هغه سته علي فولدر خو هلته ډیسکټاپ ریفریش نه ده شوی هغه نه معلومېږي چې اوس دلته ریفریش ورکړو بیا معلومېږي علي زه غواړم چې دغه کامره علي ته کاپي وکړم د کاپي کولو لپاره موږ کولی شو ولیکو کاپي معنا کاپي کوه اول سورس معلوموو بیا دستنیشن معلوموو سورس معنا منبع کم فایل کاپي کوي اوس موږ چیرته په ډیسکټاپ کې یو صحیح ده زه هم د ډیسکټاپ څخه کامره کاپي کوم کامره ډاټ HTML فاصله ورکړو اوس دستنیشن معلوموو علي ته کاپي کوي دغه هم ورسره لیکم چې انا معنا په داخل کې اوس چې انټر کوم څنګه شو وان فایل کاپي یو فایل کاپي شوی دی که چېرې اوس علي فولدر کې وګورو سی ډي علي هغه فایل هلته سته وینې کامره ډاټ HTML هلته کاپي شوی دی ډېر په اسانۍ سره کاټ هم همدار او هغه فایل د علي څخه ډیلیټوم ګوره اوس موږ فعلا په فرها کې او د دې ځای څخه زه غواړم چې د علي په داخل کې یو فایل دغه ډیلیټ کړم څنګه ډیلیټ کړم ګوره ډیلیټ کړه د کوم ځای څخه وایم اول او وان ډرافټ ته داخل شه د هغه وروسته بیا ډیسکټاپ ته داخل شه د هغه وروسته علي ته داخل شه د علي په داخل کې یو فایل د کامره په نامه هغه ډیلیټ کړئ اوس که چېرې دلته موږ تاسو وګورو هغه فایل نشته او CMD بیخي په بل ځای کې و په دغه طریقه موږ کولی شو د هر ځای څخه مثلا ځای باید موږ ته رامعلوم وي یا کولی شو عمل ترسره وان ډرایو چې دی یو فولدر دی
استاد موقعیت باید موږ ته معلوم وي. موقعیت باید معلوم وي چې موقعیت نه معلوم نو چې سره کار کوي. صحیح شو. اوس نو دا موقعیت باید تا ته معلوم وي چې ته اوس فعلا چیرې یې. اوس مثلا په ډي ډرایو کې یم. نه ډي ډرایو چې دلته وګورو دغه فایلونه په ډي ډرایو کې دي. مثلا ویډیو ته ځم. په ویډیو کې مثلا یو ویډیو ایسی پلی کوم. مثلا یو ویډیو دی هغه پلی کوم. ځای باید موږ ته معلوم وي. د فولدر د خلاصولو لپاره موږ او تاسو ایکسپلورر لرو. مثلا زه غواړم چې دغه علي خلاص کړم او زه خپله فعلا چیرې یم په ډي ډرایو کې. زه کولی شم داسې هغه ځای ته ورسم بیا خلاص یې کړم یا د دې ځای څخه مستقیما خلاص یې کړم. خو زه فلز هلته ځم بیا خلاصوم سی بیا چیش ته ځو یوزرز بیا دغه ته بیا ون ډرایو ته بیا ریسټاپ ته بیا علي ته. دا ولې نه ځي؟ مشکل دا دی چې موږ د بل ډرایو څخه مستقیما د بل ډرایو په ډایرکټوري کې نشو تللی. باید اول ډرایو ته داخل شو بیا ډایرکټوري ته تللی شو. اول سی ډرایو ته ځو مستقیما هغه ځای ته ولاړ. ځکه مخکې دا سی ډي ورسره کار شوي وو. اوس چې ډایرکټوري چینج کوو یعنې ډرایو چینج کوو بیا مستقیما هغه ځای ته تللي. اوس زه غواړم چې دغه علي فولدر خلاص کړم. مثلا ډیسکټاپ کې علي فولدر خلاصوم. دلته څنګه خلاصیږي؟ ایکسپلورر لیکو. ایکسپلورر مخته علي لیکم چې انټر وکم نو وینې علي فولدر موږ ته خلاصیږي. علي دی د هغه په داخل کې شی نشته. یو شی به هلته کاپي کوم. کاپي مثلا هماغه کامیرا هلته کاپي کوم علي ته. اوس نو هغه کاپي شو. ایکسپلورر کوم علي. اوس نو علي فولدر موږ ته خلاص او په هغه کې څه شته؟ هماغه کامره ویډیو هم دی لګا. او که چیرې یو فایل خلاصوي اوس کامره یو فایل د فولدر نه دی د سی ډي د لارې خو نسو خلاصوی. ګوره مثلا علي ته داخلیږم چې داخل سوی مست هغه فایل نوم ولیکه یا اوپن ورسره ولیکه. اوپن که فایل نوم چی شي دی؟ کامیرا دی. انټر که وایي اوپن نسو پیدا. یا مستقیما ستارت د لارې هم کولی سو یا مستقیما هم کولی سو. مست د فایل نوم ولیکه انټر که کامره خلاص. دا هم د جی ایس د لارې جوړ سو. صحیح شو. خب نو دا و د نن درس پوښتنه مشکل است.